شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. میاش مبارک رمضان راغلی، میاش مبارک رمضان راغلی، دا په هر کور د مسلمان راغلی. په ځنکدن کې به پلور د مدینې ګورما، په ځنکدن کې به پلور د مدینې ګورما، امخته شوی په انعام محمد یم چې ملائکه قبر کې راشي سوال جواب لپاره، چې ملائکه قبر کې راشي سوال جواب لپاره، ورته به وایم چې غلام محمد یم. د محشر په سخته ورځ چې عالم ژاړي، د محشر په سخته ورځ چې عالم ژاړي، زه به ګرځم شهدان محمد یم. سلامونه او مینې د غونډې ټول ګډونوالو ته، بالخصوص محترم او معزز استادانو ته سهار مو په خیر. په دې هیله چې د عباداتو او خوشحالیو څخه ډک سهار مو پیل کړی اوسېږي. د الله جل جلاله ډېر شکر ادا کوو چې یو ځل بیا موږ د دې لایق وګرځولو او د روژې د مبارکې میاشتې پرزوینه یې وکړه. رمضان المبارک میاشت مو مبارک شه. لافتتاح المجلس يدعو أخوكم إسمت يوهي المكتب الخطابة نحن وأنتم أقرأ كم آيات المبارك القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. صدق الله العظيم. کله د قاری صاحب اسمت الله ورسوه ولړې منبه د پروګرام په دې برخه کې قاری صاحب عبد الله ته بلنه ورکوم چې د ریز مخترع شامل ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث شریف د بشریت ناجی سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان مبارک روژې ونیولې او ورپسې د شوال شپږ روژې ونیولې نو دا کار د ټول عمر د روژې نیولو په شان دی. عبد الرزاق ولړې مننه. د پروګرام په دې برخه کې استاد فرید الله قلندري ته بلنه ورکوي چې د جریز مخې ته راشي او موږ تاسو ته خپله وینا درواړو. استاد فرید الله قلندري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دا روزه فرض خو دلته منګ او تاسو اوس دا روزه چې دا روزه په اصل عربي لفظ چې د صيام ورته ویل کېږي. صيام وایي بندول یا بندېدل د څه شي څخه، د خوراک څخه، د سحاق څخه. جزاكم الله خير حسن الجزاء بارك الله في عمرك.
د پروګرام په دې برخه کې استاد کرامت الله غنیزاده ته بلنه ورکوم چې د دریځ مخې ته راشي موږ او تاسو ته خپل درانه وینا واورئ. زه په تا باندې مین یم بې حده، زه په تا باندې مین یم بې حده، در نجار شم قربان شم محمده. سترګې زړه روح او بدن مې ټوله ټوله، سترګې زړه روح او بدن مې ټوله ټوله، په سووار مې صدقه له محمده. لکه کخ چې په باران سره آباد وي. قلندری صاحب لکه کخ چې په باران سره آباد وي، مونږ په تا باندې ودان یو محمد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله وایي دا روژه زما دی او زه په خپله د دې اجر د خپل بندګانو ته ورکوم. الصوم لي وانا یجزا به. بل روایت کې داسې راځي چې الله جل جلاله فرمایي دغه روژه زما دی او د دې په بدل کې زه خپل ځان دی په خپل بندګانو ته ورکوم. غلط څیز ته پکې لاس وانهچي. په دې ښکلو لاسونو چې الله مونږ ته راکړی دی باید قرآن عظیم الشان پکې واخلو. دغه ښکلې لاسونه چې الله مونږ ته راکړی دی باید الله ته پورته کړو، الله نه سوال وکړو. باید د الله په عبادت کې دغه خپل بدن باید استعمال کړو. د سهار شپې باید روژه اوسېږي. په څه معنا باندې؟ دا په دې معنا باندې باید غلط ځای ته پکې لاړ نه شو. تاسو په خدای ودبارو کې دغه روژې میاشت کې تاسو مکتب ته راځئ، دا عبادت کې حسابېږي. قدرمن استادانو دغه میاشت کې چې موږ او تاسو د شاګردانو درس ورکوو دا په الله باور وکړئ چې دا عبادت کې حسابېږي. روژې میاشت کې یو نیکه خبر یو چاته کول دا ټول عبادت کې حسابېږي. د عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، چې د عمر ګناهونه مې پرې معاف شي. ربه داسې یو سجده مې په نصیب کړه او ته مې ځان ته مې جهان محمده، ته مې ځان ته مې جهان محمده، ته مې دین ته مې اسلام محمده، ته سکون یې ته درمان یې محمده، ته مې ځان یې ته مې زړه یې محمده. زه او یار مې صدقه شه ستا په مینه، زه او یار مې صدقه له محمده، مور او پلار مې صدقه له محمده. دا غزل او شاعري او کتابونه ټول افکار مې صدقه له محمده. جزاكم الله خير واحسن الجزاء. د قاری صاحب کرامت الله غنیزاده څخه یوه نړۍ مننه. د پروګرام په دې برخه کې حامد غنیزاده استاد ته بلنه ورکوي چې دریځ مخې ته راشي او موږ او تاسو ته نعت شریف در واورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. تور واللیل زلفان لري آسری چشمان لري، تور واللیل زلفان لري آسری چشمان لري، سپین مخ والدوحا باندې مین لري مولا. گلنا خائستا نبی گلنا خائستا، گلنا خائستا نبی گلنا خائستا. تور واللیل زلفان لري آسری چشمان لري، تور واللیل زلفان لري آسری چشمان لري، سپین مخ والدوحا باندې مین لري مولا. گلنا خائستا نبی گلنا خائستا، گلنا خائستا نبی گلنا خائستا. نازنین ربیت دمرا مقربیت، نازنین ربیت دمرا مقربیت،
نزکا استایلے پیاسین و پتوحا گلنا خائستہ نبی گلنا خائستہ گلنا خائستہ نبی گلنا خائستہ تور واللیل زلفان لرے آسری چشمان لرے تور واللیل زلفان لرے آسری چشمان لرے سپین مخود دوحا باندے مین لارے مولا گلنا خائستہ نبی گلنا خائستہ گلنا خائستہ نبی گلنا خائستہ مخماہی تابان لرے سمرا عاشقان لرے مخماہی تابان لرے سمرا عاشقان لرے ہر خوات خواردا ستاد نور سپینا جلوہ گلنا خائستہ نبی گلنا خائستہ گلنا خائستہ نبی گلنا خائستہ تور واللیل زلفان لرے آسری چشمان لرے تور واللیل زلفان لرے آسری چشمان لرے سپین مخود دوحا باندے مین لارے مولا گلنا خائستہ نبی گلنا خائستہ گلنا خائستہ نبی گلنا خائستہ تدلا مکان ملما دیری قدر دان ملما تدلا مکان ملما دیری قدر دان ملما تا تخپل ربوائی جانانا مرحبا گلنا خائستہ نبی گلنا خائستہ گلنا خائستہ نبی گلنا خائستہ د روژې په مبارکه میاشت کې روژه نیول له هغه ناروغانو سره مرسته کولی شي کوم چې ډېر کلسترول لري ځکه په روژه کې د نه خوړلو پرهیز د کلسترول په کمولو کې ګټور تمامیږي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحیم. د رمضان مبارک روژه دریم رکن دی د پنځو ارکانو د اسلام څخه د هجرت په دویم کال په دې آیت مبارکه کې فرض شوی. رمضان مبارک روژه نیول فرض دی په هر چا چې په هغه کې دا شریعت موجود وي. د اسلام له نگاه نه پر کافر نشته، د عقل له نگاه نه پر مجنون یا لیونی نشته، د بلوغ له نگاه نه پر سایر یا نابالغ نشته. د رمضان میاشت فضایل په دې میاشت کې په نبي علیه الصلاۃ والسلام د حرا په غار کې د سورۃ اقرا 15 لومړنۍ سورتونه نازل شوي دي. په دې میاشت کې د قدر شپه ده چې په دې شپه کې عبادت د زرو میاشتو د عبادت څخه ډېر فضیلت او ثواب لري. او په دې میاشت کې قرآن کریم د لوح محفوظ څخه د دنیا اسماني بیت العزا ته نازل شوی او ډېرې فرښتې ځمکې ته راښکته شوي دي. په دې میاشت کې د جنت دروازې خلاصې او د دوزخ دروازې بندې وي. د دې میاشتې لومړنۍ 10 ورځې د رحمت دي او منځنۍ 10 ورځې د مغفرت دي او اخرنۍ 10 ورځې د عتق من النار دي. روژې لغوي معنا روژې ته په عربي کې صوم وایي. د صوم اصلي معنا ساتل دي. د روژې اصطلاحي معنا د روژې شریعت په اصطلاح کې ویل ته وایي چې مکلف انسان په پیدایښت
نو سبیده تر ماخام عبادت پنیت او ګېډې تقاضا پوره کول څخه ځان وساتي. د رمضان د روژې حکم. د رمضان د روژې فرضیات په قرآن سنت او اجماع د امت سره ثابت دي. جزاکم الله احسن الجزاء. دا زلزله او بل ورور څخه یوه نړۍ منله. د پروګرام په دې برخه کې عصمت الله او عبدالرحمن ورور ته بلنه ورکوو چې د دریځ مخې ته راشي هغوی به تاسو ته نعت شریف ته واوروي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. صدق الله العظيم. میرے مشہود انصارو جانان پمادن کی. میرے مشہود انصارو جانان پمادن کی. غختلا مہاجرو غختلا مہاجرو ہمان پمادن کی. میرے مشہود انصارو جانان پمادن کی. میل مشهود انصارو جانان پمادن کی. کوي پوکسو کی انوار دی توافنا. کوي پوکسو کی انوار دی توافنا. کرټولا نو نړینا د جهل زنجیرونا. کرټولا نو نړینا د جهل زنجیرونا. شجور د سپینو ستورو شجور د سپینو ستورو کاروان په مدینه کې. میل مشهود انصارو جانان په مدینه کې. میل مشهود انصارو جانان په مدینه کې. غختلا مهاجرو غختلا مهاجرو همان په مدینه کې. میل مشهود انصارو جانان پمادنه کی. میل مشهود انصارو جانان پمادنه کی. یثرب نومی بدل شو نور پاک مدینه دا. یثرب نومی بدل شو نور پاک مدینه دا. اعلی شو دنیا کی ہم رڑائے رتبہ دا. اعلی شو دنیا کی ہم رڑائے رتبہ دا. یثرب نومی بدل شو نور پاک مدینه دا. نازل شل اسمانا نازل شل اسمانا قرآن پا مدینه کی. میل مشهود انصارو جانان پا مدینه کی. میل مشهود انصارو جانان پا مدینه کی. غختلا مهاجرو غختلا مهاجرو امان پا مدینه کی. میل مشهود انصارو جانان پا مدینه کی. میل مشهود انصارو جانان پا مدینه کی. دعای حبیب وکړه حرم پکې پیدا شو. دعای حبیب وکړه حرم پکې پیدا شو. سپین لمر د سپین افقي جهان لره رڼا شو. دعای حبیب وکړه حرم پکې پیدا شو. سپین لمر سپین افقي جهان لره رڼا شو. خوريږي رحمتونه خوريږي رحمتونه الپ مدینه کی. میل مشهود انصارو جانان په مدینه کی. میل مشهود انصارو جانان په مدینه کی. غختلا مهاجرو غختلا مهاجرو امان په مدینه کی. میل مشهود انصارو جانان په مدینه کی. میل مشهود انصارو جانان په مدینه کی. غختلا مهاجرو غختلا مهاجرو امان په مدینه کی. میل
جزاكم الله خير حسن الجزاء باركم الله في عمرك د عبدالرحمن او اسمت ورور څخه یوه نړۍ مننه د پروګرام په دې برخه کې فیاض او عبدالرحمن ورور ته بلنه ورکوو چې د دریځ مخې ته راشي موږ او تاسو ته د رمضان څو خاصې دعاګانې ووایو رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين خدایا ببخش و رحم نما به تحقیق تو بهترین رحم کنندگان هستی دعای در روز دوم یعنی دعای مغفرت بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه طلب مغفرت میکنم از خداوند بزرگ با خاطر تمام گناهانم و توبه میکنم به سوی او دعای در روز آخر یعنی دعای نجات از آتش دوزخ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني ای خدایا تو بخشاینده کریم هستی و بخشش را دوست داری پس من را عفو کن صدق الله العظیم د فیاض او عبدالرحمن ورور څخه یوه مننه د پروګرام په دې برخه کې ابراهیم او محب ورور ته بلنه ورکوم چې د دریځ مخې ته راشي او موږ ته نعت واوروي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم سمرخ کلی رمضان دے فضل کڑیل سبحان دے سمرخ کلی رمضان دے فضل کڑیل سبحان دے سمرخ کلی رمضان دے فضل کڑیل سبحان سمرخ کلی رمضان تڑل کی گشتانانا حاغلی سرکشانا نازل شوی پا قرآن دے سمرخ کلی رمضان سمرخ کلی رمضان دو قرآن کی ختمونا پاکی دیر دی ثوابونا دقت پرک پاک انسان دے سمرخ کلی رمضان سمرخ کلی رمضان دے دو دوزخ نبی سڑیگی گناہنا ہم رجیگی وقت بینی سا آزان دے سمرخ کلی رمضان سمرخ کلی رمضان دے سمرخ کلی رمضان دے فضل کڑی سبحان دے سمرخ کلی رمضان دے فضل کڑی سبحان سمرخ کلی رمضان دے ډیر مهربان دی رمضان دی رمضان دی چې نازل پکې قرآن دی رمضان دی رمضان دی رمضان دی رمضان دی